civil bureaucracy. Civil bureaucracy. Police अफसरान. عبدل ستار هوتی زمانوم دی او زه دا خبره کوم چې دا نن د صوبایي اسمبلی مخې ته دا کم ملازمین راجمع دي او راوتي یو د خپل جایز غوښتنو دپاره چې کوم زمونږ غوښتنه ده هغه یو ډیره جایز ده چې د ملک په دې ریاست کې کم حکمرانان دي نه هغې کې ممبران قومي اسمبلی یا صوبایي اسمبلی یا وزیران یا مشیران د هغوی په مراعاتو او د هغوی په سهولیاتو کې په 200 او 400% پورې اضافه شوې ده خو د بدقسمتۍ نه د ملک مزدور او مهنتکش طبقه چې کم د دې ملک په مشینرۍ کې چې د ملک او د حکومت په مشینرۍ کې د ملا د هډوکي حیثیت لري هغوی ته سپک کتلې شوي دي او عبدالرحمن زه آل درجه چارمنی صدر دیر پایین یم دیر لورو هغه زمونږ د بجټ مرکزی حکومت بجټ کې اعلان کړی دی او مطلب دی چې دا ولنې حکومت دی چې په دې بجټ کې د مرکزی کې دوی اعلان موږ لپاره ونه کړو د دې وجه نه دا ظالم حکومت دی ظلم یې زموږ سره وکړو او موږ مطلب دی چې دا غریب کلاس پور دې بجټ ته ګوري موږ او دې بجټ ته ګورو موږ انتظار چې موږ په دې کې 15-20 اعلان کوي خو هغه راله ونه کړو ا دې نه اهل حکومت ناکاره حکومت او دې ځان ته د انصافي حکومت وي د مدني ریاست وي د مدني په ریاست کې د ابوبکر صدیق رضا کومه تنخواه ولا غریب ده هغه تنخواه دې موږ له مقرر کې د تنخواه 100% زموږ تنخواهګانو کې دوی اضافه وکړي یا د میډیکل چې کومې لوسونه دي هغه زموږ په دې تنخواهو کې زم کې موږ 50% کې دي زمانوم سید ولی ساقی دی زه د انجمن اساتذه د پېښور ډیویژن صدر یم 13 ورځو کې مرکزی حکومت بجټ پیش کړی و پای کې د ټولو سرکاري ملازمینو لپاره تنخواه نه ده سیوا شوې د 13 او یا کالو رسیدار یو روایت دی چې په هر بجټ کې د سرکاري ملازمینو تنخواه سیوا کیږي چا 10% چا 15% چا 20 ایون د زرداری سے په حکومت کې 50% سیوا شوی و خدا واحد حکومت ته چې په دې کال باندې د ملازمینو تنخواه نه سیوا شوی او د دې سره سره مهنګایي ډیره زیاته شوې ده نو سرکاري ملازمینو تنخواهګانې ډېرې کمې دي د هغوی ګزاره ډېره په مشکل راغله زموږ ملک وزیر اعظم دا وایي چې زما 2 لکه تنخواه کې گزاره نه کیږي د یو غریب سړي په 20-25 هزار کې تنخواه کې گزاره څنګه وشي دلته کې موږ د خپل حق د غوښتلو لپاره راغلي یو ځکه چې زموږ کلاس 4 ملازمین چې دي هغه ټول عمر هر بجټ له دلته کې راځي او زموږ سن په لحاظ د هر صوبې په لحاظ باندې چې سن کې څومره اضافه شوې ده هغومره اضافه دې هم دې موږ له وکړي ځکه چې په سن کې هم د ټول عمر د غریب حواس چوت شوی دی او دلته کې هم د غریب حواس چوت کړی شي او هغو له د هغې مطابق موږ له تنخواهګانې سیوا کړی شي